چې دا قبر کې چې کم عذابي دا به د قیامت پورې لازم چې په چا باندې جواب د دې مسئلې هغه دا دی. اول دا خبره یاده کړه چې کم ژوند چې موږ تېرو انسان چې کم ژوند تېروي دا درې قسمه ژوند الحیات الدنیا ژوند دنیوي او د دنیا دا ژوند یو دا دی چې دا ختمیږي په مرګ سره. دویم ته ویل کېږي حیات البرزخ ژوند د برزخ دا د مرګ نه بعد شروع کېږي د قیامت ته راتلو پورې. دریم ژوند چې موږ تېرو هغې ته ویل کېږي حیات الاخره د آخرت ژوند او دا به د هغه وخت نه شروع کېږي چې کله خلک قبرونو نه راپاسي اما الى جنه و اما الى نار یا جنت او یا جهنم والعیاذ بالله. نو درې قسمه ژوند ژوند د دنیا برزخ او آخرت. راځو د برزخ دی له لکه چې ورور د سوالونو د قبر سره تعلق ساتي. نو الحیات البرزخیه ژوند برزخي دا شروع کېږي د مرګ سره او د دویم پر راپاسېدو پورې دی. اوس دا د برزخ د ژوند به هر انسان تېروي که دی په قبر کې ښخ شوی دی او که نه دی ښخ شوی دا د قبر سره هم تعلق نه ساتي. که اوس یو سړی دی زناور وخوړو یو سړی دی وسوځېدو ایرې شو زره زره شو یو سړی اوبو کې غرق شو ډوب شو مړ شو څوک ته خبر نه شو چې دی مړ شو که هغه په هر حال کې دی مړلی او که دی قبر کې دی او که نه دی د ده ژوند څه شروع شو ژوند د برزخ شروع شو. بیا دې ژوند کې دا ته زه خلاصه ذکر کوم د برزخ په دې ژوند کې بیا یا جنت دی نعمتونه دي او یا عذابونه دي او قبر هم دقه شان پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې قبر یا د جنت په باغچو کې باغچه ده یا د جهنم په کندو کې یو کند ده. په دې دلیل څه دی؟ دلیل پیدا دی او دا بنیادی دلیل دی. امام ابن کثیر رحمه الله وایي دا بنیادی دلیل دی په دې باندې چې عذاب شتي په قبر کې او په برزخ کې. دا بس خلک زموږ باره کې وایي دا وایي د قبر د عذاب نه منکر دي. دوی دا مسلې اړیتې خړیتې کړي لکه د چا مسله واوري هغه په یو ور وتپي د بل هغه واوري هغه په بل ور وتپي. قبر د عذاب نه چې منکر شو ته خو د قرآن او د حدیث نه منکر شو. لکه ګوره الله وایي د فرعونیانو باره کې النار يعرضون عليها غدوا وعشيا چې دا فرعونیان سحر ماښام دوی جهنم دوی ور باندې پیش کړی کېږي یعنی ور ته مخامخ کېږي سوځولی کېږي سحر ماښام. ویوم تقوم الساعه او کله چې قیامت راغی ادخلوا آل فرعون اشد العذاب نو بیا به الله وایي چې دا فرعونیان اوس د دغې نه سخت عذاب ته وردننه کړي. خیال م دی په څه پوه شوئ تاسو؟ څه دلیل دی چې عذاب وشي؟ نه د دې نه ښه لږ جوور سوچ. بارک الله فیک. یعنی که څوک دا وایي چې سحر ماښام دوی جهنم ته اور ته مخامخ کېږي نو ته به دا څنګه ثابتې ورته چې دا اور د عذاب دوی ته برزخ کې میلاویږي نو هغه به ورته ته دې ثابتې چې د آیت کې مخکې الله وایي چې کله قیامت راشي نو بیا به بل عذاب ته وردننه کړو. معنی ده چې دا جدا دی او هغه جدا دی. دا د برزخ عذاب دی هغه بیا د آخرت عذاب دی. د دې آیت نه دا مسله ثابته شو او عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه دا خبره کړې ده چې سحر ماښام د دغه فرعونیانو عذاب دی چې هغه سحر او ماښام هغه اور ته مخامخ کېږي او په دې اور باندې سوځولی کېږي. نو دې دا مسله ثابته شوه چې قبر کې او برزخ کې برزخ ژوند چې کوم دی دې کې عذاب هم شته او دې کې نعمتونه هم شته. او حدیث کې دا راځي امام بخاري راوړی امام مسلم هم راوړی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې کله تاسو کې څوک مړ شي نو سحر ماښام ده ته د ځای خوی کېږي. که دی جنتي نو د جنت هغه ځای ورته خوی کېږي چې ستا په جنت کې دا ځای دی ته به ورله هله ځې چې کله ته راپاڅېږې. او جهنمي ته هغه ځای خوی کېږي د جهنم هغه چې ته چې کله راپاسې دې ځای ته به رسي. او عایشه رضی الله عنها روایت ته دا په صحیح بخاري صحیح مسلم کې دی چې یو یهودی ښځه راله
او د قبر د عذاب تذکره وکړه. نو عائشه رضی الله عنها بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته وایي چې یا رسول الله قبر کې عذاب وي؟ او یهودي ښځه راغلې هغه وایي چې قبر کې عذاب وي. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته نعم، او قبر کې عذاب شتي. او عائشه رضی الله عنها وایي پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې به کله لمونځ کوو نو د مانځه په اخره کې به الله پورې پناه نیو د قبر د عذاب نه. نو په قبر کې عذاب هم شتي، قبر کې نعمتونه هم شتي. قبر کې چې کوم ژوند تېروي دا مړی دا کوم ژوند دی؟ د برزخ ژوند دی. نو دا واضح شو چې برزخ کې عذاب هم شتي، برزخ کې جنتونه هم شتي. دا مسله تفصیلي ده، خو موږ صرف بس یو دلیل به بیان کړو. ښه، اوس سوال دی ورور دا دی چې د عذاب همیشه نو جواب واوره. یو خو هغه سړی دی چې کافر دی یا مشرک ته په عقیده د شرک باندې مړ دی، همیشه دپاره جهنمي دی. یعنی دی چې قبر کې کېښودی شو او که قبر کې کېنښودی شو چې د ده باندې د برزخ ژوند شروع شو نو د راپاسېدو پورې د قیامته پورې دته عذاب ورکولی کېږي والعیاذ بالله. هغه مسلمان چې هغه ګناهګار مسلمان دی او عقیده د توحید ده او هغه مړ شو، ده ته هم په قبر کې عذاب میلاویږي د ده د ګناهونو په اندازه باندې. که چېرته د ده ګناهونه دومره وي چې ډېري نو د ده د عذاب کیدی شي قیامته پورې ورسي، او کیدی شي د عذاب د ده په منځ کې پرېکړی شي. کله یعنی کله پرېکړی شي؟ ولې پرېکړی شي؟ یعنی هغه ګناهونه یې کمي د هغې په اندازه که الله غواړي، الله مشیت لاندې خبره ده، کیدی شي الله یې معاف کړي او کیدی شي الله عذاب ورکړي. او که الله عذاب ورکړي د ګناهونو په اندازه ورکړي نو د ده نه هغه عذاب بیا پرې کړی شو، ځکه چې زیاتي عذاب خو الله چاله نه ورکوي، الله چا سره ظلم خو نه کوي. نو سبحان الله ګوره دې کې بله فایده، لکه اوس یو سړی دی هغه ته عذاب میلاو شو د برزخ ته د کوم وخته پورې د دویم پیر راپاسېدو پورې، او دغه د ده د ګناهونو مطابق و، د ده ګناهونه پرې صفا شو نو ده ته بیا په آخرت کې عذاب نه میلاویږي، صفا شو. نو د قبر دا سختې نه دي، د دې د لاسه هم د مؤمن نه ګناهونه ریږي، د قبر د سختو د لاسه د مؤمن نه ګناهونه هغه ریږي. او کافر چې دی نو هغه همیشه والعیاذ بالله په عذابونو کې دی، په برزخ کې هم او په آخرت کې هم. پوه شوې پې؟ د ورور سوال کړی دی چې یو سړی سجده ولګوي او په سجده کې بیا د ده یعنی د بدن سزې ګریږي او دی وګرئ لاس اوچت کړي، نو دې سره د ده د مونځ او سجده باطلیږي او که نه؟ الجواب، اول دا خبره یاده کړئ چې سجده په 7 اندامونو باندې لګول دا واجب دي. حدیث ته صحیح بخاري او صحیح مسلم دی. عبدالله بن عباس رضی الله عنهما وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې ده، امرت ان اسجد على 7 اعظم، ما ته دا امر کړی شوی دی چې زه په 7 اندامونو باندې سجده ولګوم. تندی پوزه د دواړه یو شو، او 2 لاسونه، او زنګونان 2، او 2 خپې.